أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله مولانا العظيم والسماء او اسمان بنيناها جوړ کړ مونږ دا بأيدن فلاسونو د قدرت وإنا لموسعون او بیشک مون فراخی ورکون کیو والارض او زمکا فرشناها پس اغوڑولا دا فنعم پس مون سخو الماهدون غړون کیو ومن كل شيء او د هر یو سیزنا خلقنا پیدا کړی دی مونږه زوجین جوړې لعلکم د پاره د دې چې تاسو تذکرون غور وکي ففروا نو اتختی تاسو الی الله الله پاک طرف تا انی لکم بیشک از تاسو د پاره منه د دل طرفنا نذیر مبین يرون کې يمخکارا ولا تجعلوا او ممکرر وی مع الله الله پاک سرا الها آخر معبود بل انی لکم بیشک از تاسو د پاره منه د لطرفنا نذیر مبین يرون کې مخکارا کذالک دغشان ما اتى الذين نذر اغله اغه خلقتا من قبلهم چې دوی نوړان دیو من رسول سوک پیغمبر الا قالوا مگر دوی اویل ساحر دا جادوگر دی او مجنون یا دیوانا اتواسو آیا وصیت کړه دے دوی به د دې خبره بل هم نه بلکې دوی قوم طاغون خلق دی سرکشا فتولا پست مخواړوا عنهم د دوینا فما انت پس نه ته بملوم ملامت شوه وذکر او ته نصیحت کوا فإن الذکر پس بیشک نصیحت تنفع المؤمنین فائدہ ورکي مؤمنانو ته وما خلقت او ندی پیدا کړی ما الجن والانس پیریان او انسانان الا لیعبدون مگر د پاره دې
چې عبادت وکي زما ما اریدو نه غواړم زه منهم د دوینا من رزق هیڅ روزي وما اریدو او زه نه غواړم ان یطعمو چې دوی خوراک راکي ماته ان الله بشک الله تعالی هو الرزاق هم دې رزق ورکون کې دې ذل قوه د قوت خاوند دې المتین ډیر غالب فإن پس بشکا للذین اغه کسانو د پاره ظلمو چې ظالمان دي ذنوبا حصدا مثل ذنوب پشان د حصے اصحابهم د ملګرو د دوی فلا استعجلون نو پکار دا چې دوی جلدی ونکي فویرن پس هلاکت ته للذین کفروا او خلق د پاره چې کافران دي من یومهم د دوی د اغه ورځنا الذی د کم چې یوعدون دوی سره وعده کولای شي سورہ زاریات اخیری رکوع دا 47 نمبر آیت میں 60 پورے تلاوت ترجمہ تاسو اوریدا الله جل جلاله خپل مختلف قدرتونه دلته کې ذکر کوي چې هغه کې ټولو کې لومبه انسان چې بر وګوري نو اسمان دی او چې کته وګوري نو زمکه ده دې دواړو په باره کې الله تعالی وایي چې وګوره اسمان مونږه د خپل قدرت والا لاسونو سره جوړ کړ او مونږ د لوی قدرت خاوندان مونږ لوی روزي ورکون کې لوی سيزونه جوړون کې د هر سیز خالق وسط ورکون کې بلکې د هر یو سیز د پاره د وسط فیصله کون کې او زمکه وګورئ چې مونږ وغواړولا نو څو خستا دا غوړول شوي دي چې د هغې د وجې تاسو کتی شئ چې د الله رب العزت چې کوم قدرت دی هغه ځای په ځای ښکاري دا ځمکه ده دې کې نهرونه دي دریابونه دي دې کې ځنګلات دي دې کې صحرا ده دې کې چې نو غټ غټ غرونه دي یعنی مختلف سيزونه مونږه د یو ځمکه باندې جوړ بیا دې سره سره ومن کل شیء خلقنا زوجین دا هر یو سیز مونږه جوړې انسانان دي که زناور او ساروی دي که ونې او بوټي دي هر یو سیز کې الله رب العزت جوړه پیدا کړی د څه لپاره لعلکم تذکرون چې دې کوم تاسو غور او فکر وکړئ او نصیحت ته حاصل یو آدم نه الله رب العزت وګورئ نه اته عرب انسانان پیدا کړ نه د الله د قدرت څومره لوی نخښه نو ځکه ففروا الى الله الله پاک طرف ته منډه د الله حکم طرف ته منډه انی لکم منه نذیر مبین ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه تاسو ته صرف یرا او راون کې دین علاوه څه نه تاسو باندې زبردستی سره حضورا نه کلمه در باندې وایم او نه در باندې عمل کوم بلکې ففروا چې ایمان هراړ بس اوس د الله توحید طرف ته منډه ولا تجعلوا مع الله اله اخر الله پاک سره څوک شریک جوړ نه الله تعالی دا هر قسم شریک نه پاک انی لکم منه نذیر مبین یا اک خبره عزت تاسو ته صرف دعوت تر کول شي دینه سیوا نه تاسو ته صرف نصیحت کول شي باقی عمل کول هغه تاسو کار او دا سړومبه ځل نه دی چې یو پیغمبر راغلی دی او هغه پورې ټوکی وشته اوسه هغه تا کنزل شو بد رد ویل شو تر دې پورې چې ساحر جادوګر یا مجنون او دیوانه لیوانه ورته ویل شو دا وې سړومبه ځل نه دی کذالک ما الذين من قبلهم الرسول دین مخکې یو رسول داسې نه چې هغه ته دا نه دی ویل شي هر یو ته دا ویل شي نو الله تعالی وی اتواسو به یو سوال کوي آیا وې دی یو بل ته تلونه مخکې وصیت کړو
چې کوم پیغمبر راځي بس هغه ته دا وایي. مثلا قوم نوح چې تلنو قوم عاد ته وایي چې پیغمبر راشي شاعر او مجنون به ورته وایي. قوم عاد تلنو قوم ثمود ته وایي. دا چې یو بل پسې چې څومره راتلل آیا د یو بل ته وصیت کړ چې دا کار وکړي د مخالفت ته. فتول عنهم الله تعالی نه بل هم قوم طاغون، دا سرکش قوم، سرکشی د دې بدبخت خلک د الله رب العزت د دې دومره غټ نعمت دی قدرونه. فتول عنهم ځکه اے پیغمبر علی السلام ته نه مخ واړه فما انت بملوم، تا باندې الزام نشته، ستا کار دی ته خبر رسول وا د رسوله بس اوس عمل کول نه کول عادت دی کار. وذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کوا یاد دهانی کوا مؤمنان ته، ولې چې مؤمنانو ته یاد دهانی دا فائدہ ورکړي. کله چې یو بل ته مونږه د دین باره کې خبره کو دا انسان له فائدہ ورکړي. توحید خبره وکړو، د قبر او د حشر خبره وکړو، قران کریم سم مسله یو بل ته بیان کو، نو د انسان زړه هغه طرف ته متوجه شي، انسان ته داغه نصیحت حاصل شي. ځکه فرمایي چې وذکر یو بل ته یاد دهانی کول. بیا الله تعالی فرمایي چې د جناتو او د انسانانو د پیدایش مقصد هغه زما عبادت. د دې تفسیر کې لیکي لیعرفون چې دای ما او پیجن. عبادت څه مطلب دی چې ما او پیجن، چې ما او پیجن بیا به عبادت کی. چې پیجندلې نه دې څنګه عبادت. او د دې خلکو نه وینا مونږه ډوډۍ غواړو او نو ورته دا وایو چې زما مخلوق له ډوډۍ ورکا، او نو ورته دا وایو چې مال ډوډۍ راځي. الله تعالی د دې نه پاک یک आवाज تنها ټول کائنات له ډوډۍ ورکي، خوراک ورکي، اسکاک ورکي. دا په شان څوک دي. نو دې خلکو نه همغه داون نه دی غوښتي، بیا هم دې زموږ د پیغمبر سره داسې ناروا سلوک کوي، کله ورته دیوانه وایي، کله ورته ساحر او جادوګر. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، ډیر غلبي والا د قوتونو خاوند، رزق ورکوونکی یو الله دی. الله نه علاوه د بل چا دا مجال نشته چې خلکو ته مخلوقات ولا هغه ډوډۍ ورکړي، دا غي خوراکونه پوره کړي. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم. الله رب العزت وی چې د دې ظالمانو هم د عذاب حصہ مقرر ده، چې څنګه قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود دا ټول دنیا کې ورته عذاب ملاو شو، دنیا کې هلاک شو، دا شان د دې حصہ هم دای تبرارس. فلا استعجلون، جلدی مکوئ. او د دې عملی طور باندې اظهار غزوه بدر کې الله تعالی د نبی علیہ السلام او د صحابه کرامو د لاسه دیتا عذاب ورسو. عذاب سو چې او یا غټ غټ کافران قتل شو او یا کسان د دې گرفتار شو. د دینه ډیر غټ مال غنیمت رااله، د دې معیشت ته یو زوردار دشکاو لګیدا. نو دا د الله رب العزت د طریقې کار بدلیدلو مخکې به عذاب د اسمان نه راځي. اوس الله رب العزت د مسلمان د لاسه کافر ته عذاب رسي. نو هغه کې دوه فائدې، د مسلمان د بدلی اغستو او چې کوم ذهن کې یو خاکی یو جنونی هغه هم پورش. ظاهر کفار مکه 14 کال مسلمانان ته کم کم تکلیفونه رسول، د انتقام هغه جوش خو. او دویم نمبر باندې الله رب العزت د کافرانو هغه معیشت او دا غي هغه جنگی قوت دا هر څه د بالکل ختم. نو د مسلمانانو د لاس هغه ته داسې تکلیف ورسېده چې هغه بیا هغه شانت را پانه سي. دا د الله رب العزت طرف نه یو طریقې کار بدل شه، سنت بدل شه چې الله تعالی مسلمان د لاس اوس هغه ته عذاب رسي. فویل للذین کفروا، نو هلاکت ته هغه کافرانو لپاره، من یومهم د دوی د هغه ورځ نه، الذی یوعدون، هغه ورځ چې راتلو واله ده د هغې وعده د دوی سره، هغه دوی ته چې کوم عذاب رسېدو واله ورځ ده،
غزوه بدر چې کوم وا هغه اورسي یا د دینه مراد ک قیامت اخلو قیامت هم راتلون کې ډیر ضرب دی تراشي دی باندې مناسب आवाज وشي بیا دی سکه ځکه فویر دا سه خلق د حرکت قابل چې هغه د دې رز د پاره تیارې ونه حدیث شریف کې راځي الکیس من دان نفسه او خيار دی هغه کس چې خپل ځان بچ وعمل لما بعد الموت او د مرګ نه بعد چې کوم وخت راتلون کې دی کوم زمانہ راتلون کې د داغي د پاره تیارې الله تعالی دې مال تاسو عمل کولو توفیق راکړي والسماء او اسمان بنیناها مونږ دا جوړ کو بی ایدن په قوت سرا و ان او بیشک مونږه لموسعون وسط ورکون کیو والارض او زمکا فرشناها پس مونږه اوغړو لدا فنعما پس مونږه سخو الماهدون غړول والیو ومن كل شيء او د هر یو سيزنا خلقنا پیدا کړی دی مونږه زوجین جوړي لعلکم د پار د دې چې تاسو تذکرون نصیحت حاصل کئ ففروا پس منډ کئ الی الله الله پاک طرف تا انی لکم بیشک از تاسو د پارا منه ددل طرفنا نذیر مبین يرون کے یمخکارا ولا تجعلوا او مجوڑوئی مع اللہ اللہ پاک سرا الہا آخر بل معبود انی لکم بیشک ازتا سد پارا منہو ددل طرفنا نذیر مبین يرون کے یمخکارا کذالکا دغشان ما اتى الذين نذر غلي خلقتا من قبلهم چې د دوی نه مخکیو من رسول سوق پیغمبر الا قالوا مگر دوی اویل ساحر چې دا جادوگر دی او مجنون یا دیوانه دی اتواسو آیا وصیت کړه دے دوی به ددی بل هم نبل کے دوی قوم طاغون خلق دی سرکشا فتولا بست مخواڑوا عنهم ددوینا فما انتا پس نیت بملوم ملامت شوه وذکر او تنصیحت کوا فإن الذکر پس بیشک نصیحت تنفع المؤمنین فائدہ ورکی مومنانو تا وما خلقتو او ندی پیدا کړي ما الجن والانسا پریان او انسانان الا لیعبدون مگر د پار دې چې عبادت او کی زما ما اريدو نغوالم ز منهم ندوینا من رزق سرزق وما اريدو او زن غوالم ان یطعمون چې دوی مال خوراک راکی ان الله بیشک اللہ تعالی هو الرزاق هم دے رزق ورکون کے دے ذو القوت المتین د قوت خاون دیر غالب دے فإنا پس بیشکا للذین او کسانو دپارا
ظلموا چې ظالمان دي ذنوبا حصہ دا مثل ذنوب پشاند حصے اصحابهم د ملګرو د دوی فلا یستعجلون نو پکار دا چې دوی جلدی ولکی فویل للذین بس ہلاکت تے او کسانو د پارا کفرو چې کافران دي می یومهم د دوی د او ورځنا الذی د کمی چې یوعدون دوی سره وعده کول شي آمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلى آله وصحبه اجمعین اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا صلی اللہ